د سپین بولدک چمن لاره چې هره ورځ سلګونه کډوالې کورنۍ خپل هیواد ته پرې ستنیږي، خو د پاکستاني حکومت د ظلمونو څخه زیات کړېدلي دي. دغه کډوال وایي پاکستاني ځواکونه یې په کورونه ننوتلي او دوی یې په زوره له کوره راایستلي، حتی د کور ټول وسایط یې هم هلته ورڅخه پاته سوي دي. بچیان مې مدرسې کې وه، لور مې د خسر د کور زما په کور ته مېلمنه راغلې وه، د هغې کاټ هم IOM کاټ و، دا ژړ کاټ راسره و، 6 کاټونه راسره وه. کاټونه یې مې وښولل. ما ورته وویل چې سپاره قرآن پاک مې ورته ونیو، د پاکستان ظالم برېتور سیندیانو ته قرآن پاک ما قسم په لا اله چې قرآن پاک ورته راوستي چې دې ته وګوره زه خپله ځم. زما ګوره 20 کاله 30 کاله خواري دلته کښلې ده په دې ملک کې، زما سامان ما کور جایداد ګرده پاته سو. په لا اله که 200 روپۍ ما سره مولوي صاحب 200 روپۍ په جیب کې را سره وې، په تاڼۍ کې ګلزارجي تاڼۍ کې زه پروت وم. موږ په کور کې ناست وو، مازدیګر لمونځ هم کړی، په کور کې ناست وو او زه بچو سره ناست وو. یو ځل پولیسان راغله، کور ته دننه شو. چې کور ته دننه شو کاټن هم رانه واغسته، نور صرف همدغه 2 جوړې کپړو کې راغلي، نور کور سامان ټول زما همالته پاتې شوی دی. نن 8مه ورځ دی چې موږ دغه ځای ته راورسېدو. د پاکستاني ځواکونو له ظلمونو څخه ښځې او کوچنیان هم نه دي خلاص. 10 کلن سمیع له مدرسې څخه کور ته تللی و او غوښتل یې درس ووایي، خو پاکستاني عسکر یې کور ته ولاړ وه، د یې په وهلو او ټکولو تر کوره ایستلی او کالي یې پرشکولي. وایي د سپارې روی ته یې هم نه کتل. موږ سره ډېر ظلم سوی، په دا سترګې مې ولم، سترګې مې تکه شنه ده، کالي یې ټوله راسره وشکوله. ډېر ظلم یې راسره کړی پاکستان حکومت. موږ خپله رابارېدلو کډه راوړه کې راله کور ته چاپه راباندې وولوي به زه موږ ورته موږ خپله راځو سپاره ورته نیولې وه، دغه سپارې ته وګوره وایه په دا سترګې وولم، کالي یې راسه وشکول کشولی مې دا یې څیرلي دي راسه. مسؤلین وایي هره ورځ په اوسط ډول له 2500 څخه تر 300 کورنۍ خپل هیواد ته ستنیږي، خو دا شمېره شاید ډېره لوړه سي. د سپین بولدک د اطلاعاتو امیر حفیظ صاحب حکمل وایي د دغه کډوالو لپاره ټول تدابیر نیول سوي چې د نغدي او خوراکي مرستو ترڅنګ د نارینه او ښځینه لپاره بیل بیل تالارونه، وړیا ترانسپورټ، سیم کارټونه او نور ډېر سهولتونه دي. امارات لخوا د IOM موسسې لخوا او د UNHCR لخوا دلته چې کله دوی ثبت سوه او دلته په تمځای کې دوی ته وسایي ورکول سوه، بیا سیده ځي د تختپل ولسوالۍ کې انځرګي کیمپ ورته جوړ سوی دی. نو هلته د دوی دپاره د خوراک، د څښاک او دغه رقم د اسلامي امارت له طرفه 10,000 افغانۍ نغدي مرسته او دغه رقم د مؤسسات لخوا څخه هغه IOM دغه UNHCR کوم کارت چې ورسره په هغو باندې دوی ته پیسې ورکول کېږي، او کوم څوک چې کارډونه نه دي IOM موسسې د دوی سره خپل نغدي مرسته هم کوي، او کوم لوښ او شیان ته چې دوی ضرورت لري هغه ورکول کېږي، او بیا دوی چې د کوم ولایت د هغه ولایت څخه پر خرچه ورکول کېږي، هغه ولایت په خیر او عافیت دوی بیا ستنېږي. بل خوا د دغه کډوالو روان هم زیان لیدلی، ځکه له دوی سره سوی بد چلند پر دوی بد تاثیر کړي. د سرې میاشتې اماراتي ټولنه د روغتیا یو ټیم په عاجل ډول د سپین بولدک سپرې کرښې ته لیږلی څو د کډوالو روغتیایي حالت وګوري. سرې میاشتې د ټیم څخه دلته بولدک ولسوالۍ ته راغلي یو، د هغې کمپ ته. دلته کوم عاجل چې راځي هغه ټوله منظره خبره ده چې دوی په رواني ناروغۍ باندې اخته کېږي، ځکه چې هغو زیات ظلمونه ورسره کړي، په زور یې د خپل کورونو څخه راایستلي دي. نو ځینې مشکلات هغه ورسره لري چې دغه زیات ټکولي، ځینې وهلي، او ځینې داسې چې ځینې مریضان شته چې هغه موږ ته دلته مراجعه کوي چې هغو په بدن باندې حتی اوس زخمونه هم وي، داسې مریضان. په دغه کډوالو کې په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 1200 کسان بندیان دي، په ښارونو، هاټیو او کوڅو کې نیول سوي او په جبري ډول راړول سوي دي. د دغه کسانو کورنۍ ټول هلته پاته سوي دي. اکثره کډوالو څخه بیا د کور توکي، دوکانونه او مالي زیرمې هم پاته سوي دي. هدایت الله صالح، امید راډیو، د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالي.